په انټرنیټ یو غوبل شروع دی چې د کرونا نه زیات خطرناک یو بل وایرس راغی کوم ته چې هینټا وایرس ویلی شي او دا وایرس د منګکانو د پوستلې او د هغې د ګندګۍ نه پیدا کیږي یا په کم ځای کې چې منګکان زیات وي په هغه ځای کې انسان کار کوي دا د هغې نه هم پیلاویږي خو دا دومره زیات خطرناکه نه دی لکه څومره کرونا خطرناکه وه ځکه چې کرونا به چاته وشوه نو په 14 ورځو کې به هم هغه پیلاوېده د یو انسان نه بل انسان ته او لرې به هم تله په هوا کې خو دا چې چاته وشي دا صرف یو ورځ پیلاویږي د یو انسان نه بل انسان ته او په دې طریقه پیلاویږي که چېرې هغه انسان د دې بیمار انسان سره نږدې کنټیک وساتي د هغه د فلوډ سره یا د هغه سره بهي نږدې پاتې شي په دې ذریعه باندې پیلاویږي او دا چې چاته وشي نو علامات یې دا دي چې په هغه باندې به تبه راځي پوزه به یې بهیږي بار بار به پرې د سر چکر راځي سر به یې درد کوي ډېر زیات تکاوټ به وي او وجود به یې درد کوي او بیا وروستو خطرناک علامات یې دا وي چې ساه نشي اخیستی او په پیپړو کې اوبه را شروع شي او د دې سره ټوخی ډېر زیات وي چې بیا سفوکیشن ورته ویلی شي چې ساه نشي اخیستی چې د هغې د وجې نه دا بیا خطرناک ثابت کیدی شي او د دې علاج او ویکسین تر اوسه پورې نشته دی خو د دې نه د بچ کېدو دپاره بهترینه خبره دا ده او د خوشخبرۍ که چېرې یو انسان په داسې ځای کې کار کوي چې هغلته چوخې منګکان ډېر زیات وي نو په هغه ځای کې د هغه 95 ماسک اچوي او د دې سره ګلوز دی اچوي او د ځان حفاظت دی کوي او صفایي خیال ضروري ساتل پکار دی که چېرې ستاسو په کورونو کې منګکان وي نو هغه ختمول ضروري دی او د دې سره ستاسو کورونه صفا کول ضروري دی یا که چېرې د هغو فوسله ګندګي پرته وي نو اول په هغې باندې تاسو کیمیکل سپرې وکړئ او د هغې نه بعد د هغې صفایي وکړئ چې د دې نه د بچ کېدو دپاره بهترینه ذریعه دا ده چې ستاسو صفایي وي نو دا تاسو ته نشي راتلی نو که چېرې د دې ویډیو نه لږ معلومات هم تاسو ته میلاو شوي وي نو د خپل فرینډ سره یې معلوماتو دپاره شیر کولی شي او که چېرې تاسو ته خالص علاجات پکار وي نو موږ ته وټساپ کولی شي شکریه الله حافظ